شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو هغه چې پوه شو د خدای په خو شو لشو چې پوه شو لشو چې پوه شو. السلام علیکم ګرانو او قدرمنو اوریدونکو. د زده کوونکو د حسابي مفاهیمو زده کړه څنګه او د څه لپاره ارزوو؟ نن به د همدې موضوع د څېړلو لپاره لومړی یوه مرکه واورئ. په اول قدم خو باید استاد په خپل مسلک باندې ښه وارد او بالکل مسلط وي. همدارنګه به یو بیلګیز لوست هم واورئ. 12 عدد مقسوم دی، 3 عدد مقسوم علی او 4 عدد خارج قسمت دی. د خبرونې قربانه مو دي د لفروز زیرک او عبدالواسع قانع. عزتمن اوریدونکو او درنو ښوونکو، لومړی غواړو روښانه کړو چې د حساب دا پروګرام زموږ د راډیوي لړۍ د پروګرامونو د 4مې یا ډي برخې لومړنی پروګرام دی چې د تدریس د عمومي لارښوونو د لوی عنوان یعنې د تدریس او زده کړې د ارزونې سره په تړاو کې جوړ او پر مخ بیول کیږي. که په یوه ټولګي کې د ریاضیکي مفاهیمو د زده کړې مسأله وارزوو، نو دا به راته معلومه شي چې د زده کوونکو زده کړه په هغه اندازه نه ده په کومه چې ښوونکي پلان کړې ده. همدغه راز که د ریاضیکي مفاهیمو زده کړه د زده کوونکو ترمنځ په مقایسوي یا پرتلیز ډول مطالعه کړو، نو راته جوته به شي چې ډېر لږ شمېر زده کوونکو څه ناڅه زده کړه کړې او پاتې نورو یې د پام وړ زده کړه نه ده کړې. د دې لوی لامل دا دی چې د ریاضي ګڼ شمېر ښوونکي د ریاضي په تدریس کې معمولا د کتاب او نصاب د تدریسولو لور ته پام کوي او پرمخ ځي، ولې دا شمېر ښوونکي د ریاضي د موخو او اهدافو سره سم خپل زده کوونکي او د هغوی د ریاضیکي پوهې لاسته راوړنو ته هومره پام نه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د ریاضیکي مفاهیمو د رښتینې زده کړې لپاره ښوونکو ته څه کول پکار دي؟ راځئ د دې پوښتنې تر ځواب وړاندې د همدې موضوع په اړه د نادریه د ښوونځي د یوې تجربه لرونکي ښوونکي آغلې پښتون وردګ مرکه واورو. کله چې له نوموړي ښوونکي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په ټولګیو کې په ریاضي باندې د زده کوونکو د پوهېدلو اندازه ستاسو د قناعت وړ او د پلان سره سمه ده او که نه، هغې په ځواب کې داسې وویل: والا تا یوه اندازې پورې قناعت بخشه ده، مګر په قطعي صورت قناعت بخشه خو نه ده. کله چې له نوموړي ښوونکي څخه وپوښتل شول د دې دلیل څه دی چې د په ریاضي باندې د زده کوونکو د پوهېدلو اندازه د پلان سره سمه نه ده او د قناعت وړ نه ده، نو نوموړي داسې وویل: دلایل خو یې ډېر دی. یو خو دا چې زموږ شاګردان اکثرا د تېرو کالو درسونه مکمل نه وي اخیستي او ریاضي خو تاسو پخپله پوهېږئ چې داسې ده لکه د یو زنځیر کړی یو د بل سره ارتباط لري. نو کله چې دوی د تېر کال درسونه نه وي اخیستي، د اوسني نوي درسونه په هېڅ صورت دوی نشي جذبولی او مفهوم نشي ترېنه اخیستی. یو دلیل یې دا هم کیدای شي او چیرې که استاد وغواړي چې تېر درسونه هم ورته رایاد کړه او د نوي درسو باندې هم، نو دلته پخپله استاد د خپل درسي پلان نه پس پاتې کېږي. او بل دا چې دا خو تاسو ته معلومه ده چې ریاضي یو داسې وچ او خالي مضمون په دې دی چې اکثرا یې د تطبیق ساحه محدوده ده. له نوموړي ښوونکي څخه یوه پوښتنه دا وشوه چې ښوونکي باید څه وکړي څو یوه ښه ستراتیژي او یوه ښه طریقه او لاره ولري چې پر مټ یې دا معلومه کړي چې آیا زده کوونکو ریاضیکي مفاهیم زده کړي او که نه. نو آغلې پښتون وردګ په ځواب کې داسې وویل: په اول قدم خو باید استاد په خپل مسلک باندې ښه وارد او بالکل مسلط وي، یعنی په خپل مضمون باندې پوره تسلط ولري. د ښوونکي او د زده کوونکي ترمنځ باید یوه صمیمانه فضا وي، داسې دیکتاتوري فضا بالکل نتیجه نه لري، هېڅ نتیجه نه شي اخیستی. یعنې شاګرد باید دا جرأت ولري چې د معلم نه سوال وکړه، هر سوال وکړه جدا د کتاب نه، خارج د موضوع نه. معلم باید شاګرد ته دا اجازه ورکړي چې د سوال کړلو اجازه ورکړل شي. چې په تدریس کې باید شاګرد ته په خپله د استاد نه ډېره ونډه ورکړل شي، یعنې شاګرد محوري که دلته تطبیق شي، نتیجه به یو څه مثبته وي زما په نظر. اغلې پښتون وردګ وه چې د حسابي مفاهیمو د زده کړې په اړه د ارزونې په رول غږېده. د دې لپاره چې حسابي مفاهیم په رښتینې ډول زده کړل شي، نو باید څه وشي؟ د دې لپاره ښایي د ارزونې یو دوامداره، دقیق او اغیزمن سیستم وکارول شي، په دې معنی چې ښوونکي د خپلو زده کوونکو د ریاضیکي مفاهیمو زده کړه وخت په وخت د دقیقو پوښتنو، صنفي ازموینو او داسې نورو فعالیتونو په مرسته ځان ته معلومه کړي. ښوونکي باید په دې برخه کې د زده کوونکو د پوهې ترڅنګ د ریاضیکي مفاهیمو او د مسایلو په حلولو کې د هغوی مهارتونو ته هم پاملرنه وکړي. ښوونکي د زده کوونکو له یوې ورځې نه بلې ته پرمختګ او بدلون هم وارزوي او د زده کوونکو د فردي توپیرونو د په پام کې نیولو لپاره د داسې لاره چاره غوره کړي چې ټولو زده کوونکو ته ترې ګټه ورسیږي.
د حسابي مفاهیمو د زده کړې د ارزونې لپاره باید زده کوونکي جمع کول، نیمایي کول، حلول، امتحانول، اندازه کول، ویشل، رسمول، اټکلول او پرتله کول یا مقایسه کول ترسره کړي. په دې فعالیتونو کې د هغوی حسابي پوهه، مهارتونه او طرز تلقي ښه معلومېدلی شي. همدارنګه زده کوونکي باید له حسابي مفاهیمو نه په عملي ژوندانه کې ګټه واخلي. په هغو د تجربې ترسره کړي او لنډه دا چې ښوونکي دې داسې پوښتنې له زده کوونکو څخه وکړي چې هغوی یې په ځواب کې یاد شوي فعالیتونه ترسره کړي. راځئ اوس واورو چې د سټوډیو ښوونکي خپل زده کوونکي څنګه ارزوي، ترڅو دا معلومه کړي چې آیا هغوی د ریاضي لوست رښتیا هم زده کړی او که څنګه. ښه خوږو زده کوونکو، اوس دوه کسه جوړه شي. دغه پوښتنې مې چې د دړې په مخ لیکلې دي په خپلو جوړو کې حل کړئ. سمه ده؟ ښوونکي صاحب دغه ټولې پوښتنې تقسیم کړو. هو غیرته زویه، تاسو خو تېره ورځ یوازې تقسیم ولوست که نه؟ او بل دا چې په دې پوښتنو کې به مقسوم، مقسوم علیه او خارج قسمت پیدا کړئ. ښه نو اوس یې په خیر پیل کړئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس زده کوونکي د پوښتنو په حل کولو لګیا دي. راځئ واورو چې د پوښتنو له حل کولو څخه وروسته نور څه پیښیږي. ښه، د لښتې دوی جوړه به ووایي چې 12 تقسیم په 3 څو کېږي؟ 12 تقسیم په 3 مساوي په 4 کېږي. سمه ده. اوس به نو څوک راته وایي چې کوم یې مقسوم، کوم یې مقسوم علیه او کوم یې خارج قسمت یا د تقسیم حاصل دی؟ 12 مقسوم دی، 4 مقسوم علیه او 3 خارج قسمت دی. نظمه زویه، تاسو جواب سم ونه ویل. څوک پوهیږي ښه زده کوونکو؟ زه هم ښوونکي صاحب. وی به یمینې 12 مقسوم دی، 3 خارج قسمت. نه ښوونکي صاحب غلط مې کړ. خیر دی مینې، ورخطا کېږه مه، له سره یې ووایه. 12 عدد مقسوم دی، 3 عدد مقسوم علیه او 4 عدد خارج قسمت دی. ډېر ښه مینې، اوس د دې لپاره چې درس ښه زده کړئ ښه غوږ شئ چې زه تاسو ته څه وایم. ښوونکي صاحب. ښه ګرانو زده کوونکو غوږ شئ. مثلا 12 دانې مڼې دي، په 3 تنو یې ویشو. هر یو کس ته څو دانې مڼې رسیږي؟ مسکا ترې ووایه. هر کس ته 4 مڼې رسیږي. سمه ده. 12 دانې مڼې مقسوم. مقسوم هغه شی چې ویشل کېږي، او 3 تنه مقسوم علیه دي، یعنی هغه شی چې په هغوی باندې یو شی وویشو. او 4 خارج قسمت دی، یعنی هغه شی چې هر نفر ته رسیږي. پوه شوئ؟ ښوونکي صاحب. ښه نو اوس به د غمي دوی ډله د خپلې پوښتنې ځواب ووایي. 12 تقسیم په 4 مساوي پاتې کېږي چې 12 مقسوم دی، یعنی هغه څه چې ویشوي. بس دی، ته پوهیږې. اوس به نو زه له غیرته پوښتنه وکړم چې دی مقسوم، مقسوم علیه او خارج قسمت پیژني که نه؟ په دې پوښتنه کې 12 عدد مقسوم یعنی څه؟ یعنی هغه څه چې ویشوي. 4 مقسوم علیه یعنی څه؟ یعنی په چا یا څه چې ویشل کېږي او 8 د تقسیم حاصل ده. ډېر ښه، ډېر ښه. ښوونکي صاحب موږ خو دغه پوښتنې حل کړي دي، تاسو خو ویل چې عبارتي پوښتنې کار کوو. هو مسکا ګلې، خو دغه عبارتي پوښتنې مې په توره دړه درته لیکلې دي. یو ځل به یې زه درته ولولم، بیا به یې تاسو ولیکئ. ښه ښوونکي صاحب لوی لیکلي دي، موږ راسته شو. ډېر ښه یرغله زویه، ملاله به یې ولولي. لومړی پوښتنه: احمد 250 روپۍ لري، غواړي چې په هغه باندې کتابچې واخلي. که د یوې کتابچې قیمت 25 روپۍ وي، تاسو معلومه کړئ چې احمد به څو دانې کتابچې اخیستې وي. سمه ده. ښه زده کوونکو، دغه پوښتنه به په خپلو ډلو کې حل کړئ. هره ډله به په خپلو کې د دغې پوښتنې ځواب ولیکي، تر څو زه پوه شم چې نننی لوست چا زده کړی دی. اوس نو په خیر پیل کړئ. که چېرې مو کومه ستونزه درلوده، بیا له مانه پوښتنه وکړئ. سمه ده؟ سمه ده ښوونکي صاحب. خواږه اوریدونکو، ښوونکي زده کوونکو ته یوه عبارتي پوښتنه ورکړه ترڅو هغوی وارزوي او دا معلومه کړي چې آیا زده کوونکو لوست زده کړی او که نه. راځئ واورو چې زده کوونکو پوښتنه څنګه حل کړه. ښه زده کوونکو، د دغې عبارتي پوښتنې ځواب به د کاروان دوی ډله، بیا د دغې ډلې نه به په خپله کاروان ووایي، ځکه چې مخکې د تقسیم په تعریف باندې سم نه و پوه شوی. ښه کاروانه زویه، ته یې ووایه. ښوونکي صاحب د دې پوښتنې په ځواب باندې زه سم پوه نه شوم، په کور کې به یې حل کړم. نه کاروانه زویه، کله چې د ټولګیوالو دغه پوښتنه حلوله، ته غوږ ورته ونیسه. که چېرې په کوم ځای پوه نه شوې، بیا له مانه پوښتنه وکړه. ښه ښوونکي صاحب. ښه نو د دې ځواب به د مسکا دوی ډله ووایي. د دې پوښتنې ځواب لس کېږي. ډېر ښه. کاروانه زویه، اوس پوه شوې چې د دې پوښتنې ځواب لس کېږي؟ هو. ښه نو اوس راشه د دړې مخې ته حل یې کړه. 250 تقسیم 25
لومړی خانه نه تقسیمیږي، اوس نو 5 هم ورسره نیسو. ورکوو 1 1000 د 25 مساوي 25. د 5 نه چې 5 ولاړ شي 0، د 2 نه چې 2 ولاړ شي 0. 0 راښکته کړو او هلته به هم 0 ورکړو. د دې دوه بلا شول. ډیر ښه کاروان زوی، تاسو هم حل کړ. ښه نو زده کوونکو، تاسو کاروان ته لاسونه وپړقوئ. ښه کاروانه، اوس نو ته تقسیم تعریف کړه. یو شی په څو مساوي برخو ویشلو ته تقسیم وایي. شاباس، تاسو خو بس ښه زده کړ. څه ستونزه خو به نه لرئ؟ نه ښوونکي صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ د سټوډیو ټولګی واورید. باید یادونه وکړو چې ښوونکي د زده کوونکو ته د حسابي مفاهیمو د زده کولو په موخه تل او وخت په وخت هغوی وارزوي. په دې توګه به ښوونکي دا ډاډ ترلاسه کړي چې زده کوونکي هغه د تېرې ورځې لوست زده کړی او راتلونکي لوست ته تیار دي. دا ارزونه که له یوې خوا زده کوونکو ته دا ګټه رسوي چې هغوی ورسره لوست په رښتینې معنا زده کوي، نو له بلې خوا ښوونکو ته دا هم پرې معلومیږي چې آیا د دوی د تدریس طریقه او ډول اغیزمن او ګټور دی او که څنګه. که وضع قناعت بښونکې نه وي، نو څه کول پکار دي څو کارونه په غوره ډول ترسره شي. په دې هیله چې یاد شوي ټکي د درنو ښوونکو د تدریس پر مهال د هغوی یاد ته ورشي، دا خپرونه همدلته سرته رسوو. تر بیا دې مو په لوی او پاک رب سپارو. د ژوندانه هره ګړۍ مو له بریو ډکه. هغه چې پوه شو د خدای په خوی شو، له شو چې پوه شو، له شو چې